سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مه شئ، سهار مو په خیر. هیله ده چې یو ډېر ښه سهار به مو راپیل کړی وي او نن د سه شنبې ورځ خپرونه کې در سره بیا هم زه احسان صافی د خپلو تخنیکي همکارانو سره یو ځل ستاسې درنو په چوپړ کې یم. قدرمنو لیدونکو، د روڼ سهار سهارنۍ خپرونه پیل شوه او تر 2 ساعتونو ستاسې په خدمت کې یو. نن هم بېلابېلې برخې او موضوعات لرو چې د همدې موضوعاتو اړوند میلمنو سره به خبرې ولرو او بحث به پرې ولرو. خو زموږ د خپرونې لومړۍ برخه ستاسې اړیکو ته ځانګړې وي. ستاسې د ستونزو اړوند اورو، هغه ستونزې چې تاسې ورسره مخامخ یاستئ، هغه ستونزې چې تاسې لرئ او غواړئ چې تر اړوند مسؤلینو یا مرجعو ورسیږي، هغه ستونزې چې یو څه په کار وي مسؤلینو سره خبرې هم وشي. موږ هڅه کوو چې بېلابېلو ورځو کې د همغه برخو مسؤلین خپرونې ته هم راوغواړو او راسره خپرونه کې اوسي. نو تاسې هم کولی شئ چې لومړۍ برخه کې راسره اړیکې ونیسئ او د ستونزو په اړوند راسره هغه موضوعات چې دي شریکې کړئ. د ترڅنګ خپرونه کې موږ چې یو موضوع ټاکو، د هغې اړوند راسره نظر هم شریکولی شئ، ځکه په ډېری مواردو کې وي داسې چې یو شمېر موضوعاتو سره خلک ډېر زیات مخ کیږي، یا هغه څه چې موږ یې ټاکو د موضوع لپاره ډېرې تجربې په دې برخه کې موجوده وي د خلکو سره، لیدونکو سره. نو تاسې کولی شئ چې د موضوع اړوند هم راسره نظر شریک کړئ. نن خپرونه کې مو موضوع د ستونزو پر وړاندې مبارزه ده، چې ستونزو پر وړاندې مبارزه څه ډول باید وشي، کوم اقدامات باید وشي، کومې حل لارې باید ورته ولټول شي، ستونزه څه ده او د همغې ستونزې پر وړاندې باید موږ څه ډول چمتووالی ولرو. نو په همدې موضوع راسره کولی شئ نظر هم شریک کړئ. 080 611 زموږ د سټوډیو د اړیکو شمېره ده. پر همدې شمېره باندې خپرونه کې ګډونوال کیدلی شئ. هغه برخې چې نن یې خپرونه کې لرو بیا هم هغه در سره شریکومه. لومړی برخه زموږ د خپرونې د موضوع د اړیکو وي او ورپسې بله برخه نو بیا ډېر کله موږ ټولنیزه برخه ټاکو، چې ټولنیزه برخه کې د یو موضوع اړوند هماغه برخه کې چې څوک مطالعه ولري، هماغه برخه کې چې څوک تجربه ولري، هماغه برخه کې چې متخصصین دي دوی راوغواړو. دویمه برخه کې نن په دې باندې بحث لرو، خبرې لرو چې ځوانانو ته انګیزه ورکول څه ډول باید وشي. ځوانانو ته څه ډول باید انګیزه ورکړو. انګیزې مختلفې دي، خو عموم کې د یو کار په اړه یا د یوې چارې د ترسروي لپاره انګیزه څه ډول باید وي، څه ډول باید انګیزه ورکول شي. نو پر همدې موضوع باندې خبرې لرو. خپرونه کې به میلمانه له ځان سره ولرو او دې موضوع باندې به موږ سره بحث وکړي. محمد تقي یوسفي، ټولنیز فعال. د دې ترڅنګ قدرمنو لیدونکو د زده کوونکو برخه لرو، چې د ښوونځي زده کوونکي به نن هم موږ سره خپرونه کې ګډونوال وي. دا چې هغوی موږ ته څه راوړي، کوم کمال او جوهر چې دوی سره ده هغه وړاندې کوي، د هغه څه چې موږ به او تاسې به شاهدان اوسو. نو تاسې هم راسره تر پایه لیدونکي اوسئ. د دې ترڅنګ قدرمنو لیدونکو یوه مهمه موضوع چې خپرونه کې مو نن ټاکلې په روغتیایي برخه کې، هغه د خپلو غاښونو مراقبت یا ساتنه ده، حفاظت یې ده چې باید څه ډول وشي، کوم ډول احتیاط باید وکړو، له څه نه باید ځان وساتو او څه باید ترسره کړو تر څو موږ له دغه نعمت څخه بې برخې نه شو. نو تاسې هم راسره تر پایه لیدونکي اوسئ. په دې برخه باندې هم خبرې لرو او هغوی چې ستونزې لري د همدې برخې، یا کله کله ویل کېږي چې غاښونه یې درد کوي، دا چې په کومو مواردو کې دغه څه رامنځته کېږي، یا کومو مواردو کې غاښ له منځه ځي او کوم څه د غاښونو د پر وړاندې خطرناک دي، د هغې د ساتنې لپاره. نو تاسې هم انتظار وکړئ. خپرونه کې به په دې باندې هم خبرې او بحث ولرو. د زده کړیالانو لپاره د رشتې انتخاب، هغوی چې نوي زده کړیالان دي او غواړي د خپلو لوړو زده کړو په موخه د رشتې انتخاب وکړي، یا هغه برخه کې چې دوی غواړي مسلکي زده کړې وکړي، هغه برخه کې چې دوی غواړي لوړې زده کړې ترلاسه کړي، نو
د رشتې انتخاب باید څه ډول وشي، کومو نقاطو ته باید نظر وشي، کوم اړخونه باید په نظر کې ونیول شي او کوم څه دي چې یو کس پکې کولی شي ډېر ښه ډول مخکې ولاړ شي، ډېر ښه ډول هغه انتخاب کړي او چارو کې بیا هم بریالی وي. پر دې موضوع هم خبرې لرو او ورسره څنګ کې د سیمې هېواد او نړۍ له حاله به هم تاسې خبر کړو، تاسې هم راسره واوسئ. خو د خپرونې په دې برخه کې ورځو یو اړیکې ته لیدونکو یوه یادونه کوو چې د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ سیالي هم ده، په دې باندې هم بیا بحث لرو. اوس ورځو اړیکې ته. ستړي مه شئ، سهار مو په خیر. بله. وعلیکم سلام، په خیر راغلی. ډېره مننه. کور ودان که لږ د ټلویزیون څخه فاصله واخلئ او د غږ یې هم کم کړئ نو ستاسې غږ به راورسېږي. ښه، ستاسې غږ راځي خو ما ویل که لږ ټلویزیون نه فاصله واخلئ غږ به مو ښه شي. بلې. تاسو د ستونزو په باره کې خبرې وکړې. بله، او ما ستونزو په اړه به ضرور یادونه کوو او ستاسې هغه ستونزې چې دي هغه به شریکېږي، خو تلویزیون نه یو څه فاصله واخلئ، دغه تلویزیون غږ هم کم کړئ، ستاسې غږ موږ ته صحیح نه راځي، انعکاس کوي، بیرته موږ خپل غږ اورو. نو زموږ خو ستونزې ډېرې دي. بادغامې ولسوالۍ 14 موضوع کې د معارف په حصه کې ستونزې شته دي. د مکتبونو اگر موږ ورځو جلسه مسله لرو، کتابونه کم دي، استادان کم دي او داسې ترتیب سره پوره د شاګردانو چې کوم اصول د تدریس کې هغه نو څوک چې راشي شاګردان سبزي بېرته راشي دا یو وخت ځای کېدل دي ستونزه منطقي. او بل دا ده چې د منطقي په سړکونو په اساس د کلینیکونو په اساس باندې دا ټولې ستونزې دي. د عمارت نه مخکې د ظاهرشاه پورې د 14 او زیات رسولو د کلي څومره کوڅې دي، سړکونه دي، دا ټول هماغسې خامه په خامه چې ترتیبه دي. خلک ډېر مشکل کې دي، د بارانونو کې په اوږې کې ډېر تکلیف دي. صرف د عمارت کې یو سړک جوړ شوی دی چې هغه ډېر صورت د غیم پیدا کړی دی، نور دا ټول یو سړک لګیا دی کار کې باندې. دغه پروژې کې د الوخیلو کلي ته چې د هر څه مخکې یعنې تقریبا ډېر کم مسافت کې واقع دي. دوی دا ښاروالي زموږ د دې لپاره دا اگر چې دوی کارونه ډېر دي خو دا هم یو مهم منطقه ده چې دې دا کوڅې موڅې زر زر څوک ولیږي بررسي کړي، وګوري چې مناسب دي، چې هغې ته پروژو ته ورکړي او دا د خلکو زندګي لږ جوړه شي. دنیا چېرته ورسېدله او زموږ ستاسې افغانستان په کوم ځای کې پاتې ده. الله دې رحم وکړي. دغه ستاسې ستونزو پروګرام وار درته وویلې، دغه 2-3 ستونزې دي، نور ستونزې خو ډېرې دي، هغه به خدای حل وکړي. نو دا سړکونه، دا کوڅې چې لږ شمال راوړي د کورونه ټول خاورو نه ډک شي، دا ټول مشکلات دي. خو تاسو که دا د مقامات سره دا خبره واوري، دا د الوخیلو د کلي منطقې ته نفره ولېږي، سروې وکړي، ټوکر ته راغلي دي. مخکې د جمهوریت وخت کې به راغلی به کار پاتې و، اوس د عمارت کې فقط یو سړک جوړ شو، ډېر صورت پیدا کړي، یو بل سړک نه جوړ خیرکلی نه ده. اوس یو لکه یو سړک د کم هغه باندې لګیا دي، لیکن ډېر سړکونه زموږ پاتې کوڅې ټولې پاتې دي. دا تاسو مقامات ته ورسوي نو تاسو به هم د دنیا او د آخرت ګټئ، ځکه چې دا صدقه جاریه ده، د ملت حق ده او ملت به حاصله شي په خیر. بله، تاسې خپل نوم وانخیسته؟ زما نوم امان الله ده، د الوخیلو د کلي اوسېدونکی. ښه، امان الله صاحب، تاسې یادونه وکړه چې مکاتبو کې د کتابونو کمی دی، تدریسي برخه کې هم د استادانو کمی دی. دقیق ویلی شئ هماغه سیمه کې چې تاسې اوسېږئ کوم مکتب دی، کوم ښوونځی دی او تاسې د دې شاهدان یاستئ چې هلته کتابونه کم دي یا تدریس برخه کې استادانو کمی دی؟ الوخیلو لیسې علي الوخیل 12 پورې دا د جلکانو د هلکانو مکتب ده. نو کتابونه کمبود شته دي، اموري صاحب هم وایي کتابونه کمبود شته دي او ټول ته نشي رسېدلی که نه. او دا چې مثلا نن درسه مثلا دا 9 بجو کې دا به ممکنې پښتون مسجدونه کمپیوټر دي چې هغه یو لس ونیسي. معلمین خو ډېر کم مخکې اوس یو څو 8 کسان سره لګېدلي دي او نو داسې ترتیب سره مشکلات دي که نه. بله، نو داسې نو د سړکونو خو موږ عیني شاهدان چې ګوري او روزانه تنظور او نو دا کوم سړکونه پاتې دي، کوڅې پاتې دي، دا د موږ ترقي همدغه نښو نښانې دي. دا اوس خبرونه کې اسلام مملکت تشریح کاوه
دا وړوکی عمل بیا ډنمارک معاصره و د ډنمارک په قبضه کې و د ازادي اخیستو ګورو ترقي کړده چې عمل کې ښار یې ډېر روښانه ښکارېده زموږ بس دا چې د کار خوش منطقه خپله بیا ښیي چې دا ملک ترقي کړی ده په ترقي روان ده زموږ افغانستان هم الحمدلله د افغانستان خلک واسې مجاهد ملت ته او مسلمانان ښه په هغه باندې یقین خدای ښه کړي دا چارواکي سره رابطه وشي چې هغه چې لږ پوښتنې وشي نو ډېر به ښه بلې ډېره مننه امان الله صاحب کور ودان چې خپرونه کې مو دغه ستونزې شریکې کړې ډېره مننه ترې کوو یادونه یې وکړئ چې الوخیلو اړوند هغه لیسه چې ده د نجونو او د هلکانو د کتابونه کمی هم وی لري او ترڅنګ د تدریس برخه کې هم یو څه کمی شته دی هیله هم دا ده چې دغه کمی ژر تر ژره پوره شي که د کتابونو برخه کې که د تدریس په برخه کې د استادانو یا د تشکیل برخه کې کمی کله کله وي داسې چې سړی خپله نه ځي نور زده کوونکي یا یو څوک وایي چې دلته کتابونه نشته دی ولې په ځینې مواردو کې بیا دغه ستونزې هم نه خو کله کله بیا یو څوک چې له نږدې نه ورشي طبعا هغه څه ښکارېږي بله اړیکه لرو تاسو ستړي مه شئ سهار مو په خیر بلې ستاسې اړیکه وصل ده مهرباني وکړئ ښه اړیکه بیرته پرې شوه لیدونکو یوه یادونه چې کله خپرونې ته راځئ اړیکه نیسئ نو دا چې ستاسې هغه خواري بیرته عباس نه شي ستاسې خواري بیرته بې ځایه ولاړه نه شي یو څه ټلویزیون نه فاصله واخلئ غږ یې هم کم کړئ ځکه که چیرې غږ کم نه کړئ سیګنلونه د یو بل دفع کوي او هم غږ موږ ته بیرته راځي نو تاسې کوشش وکړئ یو څه فاصله واخلئ تاسې ستړي مه شئ سهار مو په خیر سلامونه احترامات نیکي د پښتنه مینه ګرانه وروره تا ته تا ښایسته تخنیکالانو ته او د ښایسته برنامې ټولو اورېدونکو ته ډېره مننه سهار مو په خیر ښایسته ورځ کور ودان ډېره مننه هرکلی په خیر راغلی ستاسې هم د سهار په خیر وي څوک خبرې کوي او ګړندی یم د پکتیا کور نه ګړندی صاحب مننه چې را سره یاستئ مهرباني وکړئ که د موضوع اړوند را سره نظر شریکوئ او که ستونزې وي هغې په اړه موضوع خو مې نه ده اورېدلې موضوع څه ده ښه موضوع خو د ستونزو پر وړاندې مبارزه ده ژوند کې ډېری مواردو کې موږ ستونزو سره مخامخ کیږو مشکلاتو سره مخامخ کیږو هغه که په اقتصادي لحاظ وي یا په نورو لحاظونو وي خو حل لارې ورته څه ډول باید ولټول شي کوم اقدامات باید وشي او څه باید ترسره کړو وای چې ګوتې پسې وایې په لاس بدل شي ښه چې ګوتې پسې وایې په لاس بدل شي چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته یعنی زندگی چې ده ښه چومه چارایي وترایي تیاره رڼا غمونه اندېښنې خوشحاليګانې دا ټولې په دې ژوند کې دي دا ژوند زندگی چې ده دا یو فلم په شان باندې ده بلې هیڅ وخت باید سړی ګوره مایوسه نه شي د زندګۍ نه هغه پښتو ضرب المثل وایي زندگی زیباست که په هره ستونزه کې باید سړی زهر باید نه لي خپل جرأت باید نه لي یعنې انسان لکه نه دا موږ لږ عمر تېر کړی دی یعنې په دې ټول عمر کې په موږ باندې هم ښې ښادیګانې راغلي هم ښه خوشحالي خو سړی هغه ده که نه چې دی ځان ونه بایلي په هره ستونزه کې باید مبارزه وکړي دی باید شهامت وښي یعنې دا ورځې تېرېږي دا ورځې به نه وي یو وخت به داسې ځان ته فکر کوي چې زه ولا ورته یم چې دا زندګي وګورې دا کور وګورې زندګي وګورې بیا به خپله ژوند ته حیران دي دا د کومه شو د الله داسې یو شان ده قدر کوي یې که نه وایي چې بچي کیږي نو دا ده چې سړی باید همیشه وخت هر وړکی کار کوي که غټ کار کوي باید به همیشه وخت باجرته واوسي او دلاوره واوسي رویه باید نه لي مبارزه وکړي ژوند مبارزه ده هېڅ وخت باید سړی مایوسه نه شي په مخ وړاندې دي باید شاته لاړ نه شي نو د ټولو هغه خلکو نه چې دی وایي ولا دغه کار به وکړو دې کې به ستونزه پیدا شي توکل په هیله لا کوو د الله نوم یاد کړه پیاوړزت تاوان یې وکړه او زیاتې موارې وه صحیح ډېره مننه ګړندی صاحب نو تاسې یادونه وکړه چې ژوند مبارزه ده او که چیرې مبارزه په ژوند کې نه د ژوند هغه خوند هم نه د ژوند په هدف باندې څوک نه پوهېږي خو ډېری مواردو کې زموږ او تاسې په دې چاپیریال کې په ګاونډ کې
یا ټولنه کې چې موږ ژوند کوو د خلکو سره چې مخامخ یو ډېر ژر د ستونزو پر وړاندې تسلیمیږي او فکر داسې کوي چې دغه ستونزې پر وړاندې دوی بېوسه دي یا لاچاره دي یا کومه حل لاره ورته نه لري. نو دغسې مواردو کې په ځان باندې باور څومره مهم ده چې د ستونزو پر وړاندې مقاومت وکړو؟ ما مخکې وویلې که نه هېڅ وخت به ځان به شاته نه باسي، مخ وړاندې ځه، وایي بیاموز، بازم بیاموز، بازم بیاموز. یعنې دغه څوک چې تاوان کوي په زندګۍ کې یا ستونزو سره مخامخ کېږي دا یو امتحان ده، دا یو هغه ته باید پکې مخته لاړ شي، وخت تسلیم نه شي. چې تسلیم شه ما در تېرې بایلوله دې رنګ به درځي، هېڅ وخت مبارزه خو ما در تېرې ژوند مبارزه ده، باید مبارزه کې کامیاب اوسي، باید جرأت سړی ولري، باید هغه درایت باید سړی ولري، تسلیم نه شي. که تسلیم شي یعنې که سړی مریض شي که نه او زړه ته یو شی ودرېږي چې والا مړ نه شي، دا به کرونا لاندې مثال در کوم ته باور په خدای وکړو د چې روغ خلک ما ولیدې روغ رمټ مړه شو ځان یې بایلو. هېڅ وخت نه دا واړه خلک غټ مولدونه باید سړی پکې هېڅ چورت ونه وایي، باید باچونه ته ووایي په ولاکه زه مرض هم در باندې تاثیر وکړي که کوی د ولا زه مریض په مګه مریضۍ کې هم رښتیا مریض شي او زه د خیاله سره جرأت باید باید بله. ډېره مننه ګړنده صاحب، کور ودان آباد او خوشحاله او ښایسته برنامه او سلام علیکم. وعلیکم سلام، ښه وختونه ولرئ. د ستونزو پر وړاندې مبارزه باید څنګه وشي، څنګه یې وکړو، څنګه چې ګړندي صاحب هم خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې غوټۍ پسې وهې په لاس به درشي. چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته او بل ځای کې وایي چې بې زحمته راحت نشته دی. نو طبعا هره ستونزه چې را مخامخ کیږي د ستونزې پر وړاندې باید موږ مقاومت وکړو، د هغې پر وړاندې حل لارې ولټو. په دې باندې بحث لرو، خبرې لرو، خو لیدونکو یوه یادونه کوو چې نن افغانستان په یوه ډېرې مهمه سیالۍ کې د بنګلادیش پر وړاندې میدان ته ښکته شوې ده. افغان لوبډله د کرکټ په ډګر کې افغانستان د ټاس په ګټلو سره د لومړی بیټینګ یا توپوهنې پرېکړه وکړه، خو ویکټه یو څه ډېره سخته وه. هغه منډې چې باید افغانستان ترلاسه کړی وی، هغه منډې چې افغانستان ترلاسه کړی وی یو څه لږ سختې شولې. 115 منډې افغانستان جوړې کړې او 114 هدف وټاکلو. نو بنګلادیش لوبډله که سم لوبغالي کې باران و، خو اوس ښکارېږي داسې چې بالاخره میدان ته راغلل او دغه منډو څخه به دفاع کوي. دا چې افغانستان هم 2 پوینټونه لري، یوه لوبه یې ګټلې، بنګلادیش هم کولی شي چې 2 پوینټونه خپل کړي او ترڅنګ یې استرالیا لوبډله هم چې افغانستان څخه یې ماتې خوړلې، هند څخه یې ماتې خوړلې، ولې بنګلادیش نه یې لوبه ګټلې، 2 پوینټونه هغوی هم لري. دغه 115 منډې چې افغانستان جوړې کړي دي، 114 هدف دی. لومړی د بنګلادیش لپاره دا ډېره مهمه ده چې افغانستان پر وړاندې دغه هدف په 12-13 اورونو کې ترلاسه کړي. که چیرې دغه څه یې وکړل نو افغانستان او استرالیا په ځای پاتې کیږي، بنګلادیش نیمه پایلوبې ته یا سیم فاینل ته ځي. دویمه، که چیرې بنګلادیش دغه څه نه ترلاسه کوي او دغه اورونو کې هدف ته نه ورسیږي نو بیا او لوبه ګټي له افغانستان نه، خدای مکړه استرالیا ته چانس برابریږي. خو که افغانستان نن د باران په مرسته هم 1 پوینټ واخلي، دغه سیالي اوس خو شروع شوله، طبعا اوس خو به مخکې ځي لوبه، خو تر هغې چې د لوبې امکاني ټارګټ به راکمیږي، اورونه به راکمیږي او سیالي به هماغه ډول مخکې ځي. خو دعاګانې تاسې کوئ چې زموږ لوبډله بریالی شي، که د باران په مرسته او که چیرې لوبه په هر ډول وي، موږ یې وګټو چې بالاخره نیمه پایلوبې ته ولاړ شو. نیمه پایلوبه هم بل سبا ترسره کیږي او بل سبا به د جنوبي افریقا پر وړاندې هند انګلستان سره مخامخ ده، خو ولې جنوبي افریقا افغانستان ته انتظار کوي تر څو په سیمي فاینل کې ورسره ولوبیږي او په نیمه پایلوبه کې ورسره مخامخ شي. دا چې زموږ بخت کار کوي نن که نه، آیا موږ په سیمي فاینل کې ځای لرو که نه، او دا قسمت را سره یاري کوي، چانس یاري کوي که نه. نو تاسې هم را سره تر پایه لیدونکي اوسئ، هغوی چې د لوبې څخه بې خبره دي یا لوبې د حال څخه نه خبره دي یا لوبې حال ته لاسرسی نشته دی، موږ یې در سره معلومات ضرور شریکوو. نو بنګلادیشۍ لوبډله اوس راغلې ده او خپله توپوهنه ترسره کوي.
ډیره مننه لیدونکو له تاسې هم چې راسره یاستئ. فکر کوم دې برخه کې لا څو شیبې لرو او د موضوع اړوند خبرې لرو. که وقفه لرو نو زموږ تخنیکي همکاران وایي چې وخت د لومړۍ برخې پای ته رسېدلی دی او ورځو یوې لنډې دمې ته، له دمې وروسته بیرته راګرځو. راسره اوسئ. لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، د خپرونې دویمې برخې ته بخیر راغلی. په دې برخه کې موضوع لرو څنګه مو چې لومړیو کې یادونه کړې وه، نن خپرونه کې به د ځوانانو پر رول باندې هم خبرې ولرو چې په ټولنه کې د ځوانانو نقش، د ځوانانو رول، مسؤلیتونه او ځوانانو ته انګیزه ورکول د خپلو هغه مسؤلیتونو پر وړاندې چې دوی لري یا هغه چارې چې دوی ترسره کوي یا یو کار ته چې باید دوی تشویق شي او د لا هڅونې په موخه یې کار وشي. مهم هم دا ده چې ځوان انرژي لري، ځوان د توانایي لري، ځوان وړتیاوې لري په بېلابېلو برخو کې، خو تر استفاده باید څه ډول وشي او څه ډول ورته دا ډاډ ورکول شي چې بالاخره هغه کارونه چې دوی پر وړاندې یو څه کمزړي دي یا بې جرأته دي یا د دې زړه نه کوي چې هغه ترسره کړي، یو ډول انګیزه ورته ورکول شي، یو ډاډ ورته ورکول شي، تر څو هغه ځوان چې کومه توانایي، استعداد او انرژي لري له هغې څخه استفاده وشي. پر همدې موضوع بحث کوو او خپرونه کې راسره ټولنیز فعال محمد تقي یوسفي شتون لري او راسره دی. پر همدې موضوع ورسره بحث لرو. یوسفی صاحب ستړي مه شه، بخیر راغلی، سهار مو بخیر. علیکم سلام. سلام و درود خدمت شما و همه بیننده های محترم تلویزیون شمشاد و همه هموطنان نازنین دوست داشتنی هم در سراسر افغانستان چی بیرون از افغانستان هستند. انشالله که روزهای خوب و سلامتی و موفقیت سپری نمایید این روزهای زندگی و روزهای کاری را و انشالله که ما برای شما و همکارای محترمتان در زندگیتان بهترین ها را آرزو میکنم. خیلی خوشحال هستم که امروز در برنامه شما آمدیم، دعوت کردین. سپاسگزار هستم. ډیره مننه. کور ودان یوسفي صاحب، څنګه مو چې په خپله خبرو کې یادونه وکړه چې ځوان هغه څه چې څوک چې انرژي لري، هغه څوک چې توانایي لري، هغه څوک چې استعداد لري، ولې دا چې څه ډول باید تر استفاده وکړو د ځوانانو رول، نقش په ټولنه کې چه قسمی ما میتونیم که از او استفاده کنیم، انرژی که او داره در بخشایی که او میتونه که بسیار یک کار نیک کنه، یک چی به جامعه نو تقدیم کنه. ولی متاسفانه که ما میبینیم که جوانه در اکثر اوقات تشویق نمیشه یا امو انگیزه که باید برش بتیم که باید امو کاره را که انجام داده نمیتونه او را انجام بده. اول میایم سر جوان بحث میکنیم که جوان یعنی چی در جامعه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جوان یک نیروی متحرک است، نیروی بسیار قوی است. جوان یک نیروی هست که یک کشور به سوی خوشبختی و به سوی پیشرفت سوق میده و جوان با ایمان، جوان با خدا همیشه یک ایمان بسیار قوی داره. جوان سالم میداند که بالاترین قدرت مافوق پروردگار است. همیشه به خداوند خود پناه میبره جوان سالم. و جوان خدمتان عرض کردم که یک نیروی بسیار قوی هست. برای یک کشور میتونه خیلی کارها بکنه. قسمت بخش اقتصادی، سیاسی، ورزشی، اجتماعی. و من خدمتان عرض کنم که ما دو نوع جوان داریم. یک جوان سالم و یک جوان ناسالم. بله. جوان سالم کسی هست که همیشه با خدا هست. تار ضعیفش همیشه به خدا وصل شده است. نیتش همیشه خالصانه است. بله. و هر کار را که انجام میده یک اراده بسیار قوی داره. و همیشه باعث خوشبختی جامعه است. و همیشه در زندگی خود هدف داره. و با هدف و برنامه پیش میره. بله. همین که میگم ای جوان چشم دل خود باز کن. زندگی رو با هدف آغاز کن. ای جوان باید تو آسمان پرواز باشی، درخشان همت و خودساز باشی. تو باید آگاه و بیدار باشی. تو باید با خدا و دیندار باشی. جوانی یک نعمت بسیار بزرگ است که خداوند برای ما و شما هدیه کرده است و ما باید قدر جوانی خود بدانیم. جوان سالم باید قدر جوانی خود بدانه و همیشه در جامعه
و همیشه در اجتماع و همیشه برای کشور یک فرد بسیار مؤثر باشه، خوشبخت باشه، کشور به سوی خوشبختی سوق بده و باعث خوشبختی جامعه خود باشه. بله. و این که خدمتتان عرض کنم، جوانی که همیشه مستقل است و همیشه آگاه است، همیشه در اجتماع است و همیشه به فکر ملت است و برای کشور بسیار مفید است، یک جوان سالم است. جوان ناسالم واقعا ما صافی صاحب محترم بزرگوار، ما میبینیم بعض جوانای ما در افغانستان که زندگی میکنه بلا نسبت دور از جوانان خوب ما شما میبینیم بسیار طرز افکار بسیار منفی داره، بسیار بی هدف هست، بی انگیزه هست و همیشه به کارهای منفی فکر میکنه. وقت خود جوانی خود میگذره برای کارهای منفی و مثبت اصلا فکر نمیکنه. میگم کار کنید، تلاش کنید، زحمت کنید. میگه والا کار نیست. ما میگم بستگی به همه چی به خود ما و شما داره. ما انسان ها که برای کره زمین زندگی میکنیم بله. و ما جوانانی که در این سرزمین زیبای افغانستان زندگی میکنیم، انتخاب به دست خود ما و شما در زندگی. آنچه که میخواهیم انتخاب های ماست، ما رو به اون سمت سوق میده. کدام راه ها رو انتخاب کنیم، بهانه نکنیم. ما میبینیم بعض جوانای ما درس نمیخونه، ناکام میمونه، میگه قسمت نبود. قسمت یک رقم برای خود بسیار ببخشید میگه گلی مسکن برای خود. نه، خداوند میگه تو حرکت کن، ما برکت. تلاش کن، زحمت بکش. و میبینم که کار نمیکنه. من جوانایی را میشناسم که واقعیتش وقت خود به هدر سر کوچه ها میبره، سر کوچه میشینه، وقت خود در فیسبوک، تیک تاک به جای صرف میکنه. ولی من از این جوانا خواهش میکنم یک تار ضعیف خود به خدا وصل کنید، نیتتان خالصانه باشه. احترام پدر مادر خود کنید، احترام استادای دانشگاه کنید، احترام استادای پنتون کنید، احترام معلمین داشته باشید. بله. و یک دوستای خوب را در جامعه انتخاب کنید که باعث خوشبختی تان باشه. یعنی دوستای انتخاب کنید که دوست علم پرور باشه، بله، با فرهنگ باشه و دوستایی باشه که باعث خوشبختی تان باشه، او رو انتخاب کنید. و از دوستایی که شما را میکشانه میگه بیا بریم در کوچه بشینیم، بریم باعث اذیت آزار مردم شویم، وقت خود بگذارن، او دوست خوب نیست. او دوست بدی است که شما رو به سوی بدبختی میکشونه. دوست خوب انتخاب کنید که باعث خوشبختی تان باشه. بله. و اینکه خدمتتان عرض کنم که ما از جوانای سرزمین خواهشمند هستم، همیشه احترام پدر مادر خود کنید، احترام بزرگای خود کنید و فکر وطنتان باشید. این وطنتان وطن در گردن ما و شما بسیار چیزای بسیار کلان حق داره. بله. ما اگر روزی که به دنیا میاییم و مادر ما و شما ما رو کلان میکنه و یک مادری که داریم ما و شما به نام وطن است، مادر دوم. مادر دامان از این وطن بزرگ میشیم. باید به فکر آبادی از این وطن باشیم. باید به فکر پیشرفت ترقی وطن باشیم. بله. و جوان سالم همیشه باعث خوشبختی است. ترقی و پیشرفت یک جوان سالم با علم و دانش است. من از جوانای سرزمین خواهشمند هستم. بله. تلاش کنید در قسمت علم و دانش همیشه باعث خوشبختی جامعه باشید. بله. ایشوفی محترم، شما در سخنهای خود گفتین که اول مهمی است که قدر جوانی را باید بدانیم. بله. چه قسمی میتونیم که از ارزش‌های خود با خبر باشیم، اما ارزشی که ما در جامعه باید داشته باشیم و قدر جوانی را کنیم؟ خدمتتان عرض کنم، ما و شما باید قدر جوانی خود بدانیم. خداوند جوانی را که برای ما و شما هدیه کرده از بهترین دوران عمر ما و شماست. بله. این به سرعت میگذرد. اگر قدرش را نفهمیم روز پشیمان میشیم. و خب شرایط هست، ما از الله هستیم به سوی الله و با نوبت در دنیا میاییم، به نوبت از دنیا میریم. چیزی که در تقدیر ما و شما نوشته باشد. و همیشه کوشش کنیم که تا روزی که زنده هستیم قدر جوانی خود بدانیم و عمر جوانی خود برای خوشبختی بگذرانیم. عمری که میگذرد، سال و ماه همه چی سر جای خودش است. عمر باید برای خوشبختی بگذرانیم. باید قدر جوانی خود بدانیم و در دوران جوانی که هستیم خداوند برای ما و شما یک از بهترین دورانی را که برای ما و شما هدیه کرده. این دوران جوانی که است، ما و شما بسیار قوی فکری قوی داریم، بسیار قوی فیزیکی قوی داریم. باید از این درست استفاده کنیم. مثلا میگیم که قدر جوانی را باید بدانیم. به چی معنی؟ اما ویژگی ها که در بدن خود داریم یا جوانا که در او بخش متوجه باشیم،
یا بخشای دیگه که باید جوانان متوجه باشه. از همین خاطری همون شعر که شما پیش خواندی که در اوجا یک پیام هم بود همون قسمی کنیم. بله، من همین میگم قدر جوانی ما رنی در راه خوشبختی و ما باید یک فرد خوشبخت باشیم و برای دین در راه دین و همیشه خدا پرست باشیم، همیشه به خدا وصل شویم و جوانی خدا عمر جوانی خود در راه خوشبختی بگذرانیم. یعنی ای که ما و شما در قسمت علم و دانش خود در قسمت کارهای فرهنگی باید بگذرانیم و من گفت پیشرم که در صحبت‌های خود گفتم جوان یک نیروی بسیار قوی است. بله. در تعیین جهت‌گیری‌های توسعه‌های سیاسی و اجتماعی بسیار نقش مهم را جوان بازی میکنه. بله. بله. و خدمتتان عرض کردم که جوان باید به فکر ترقی و پیشرفت خود باید باشه. علم بیشتر بیاموزه. هر چی که علم داشته باشی، معلومات داشته باشی، مطالعه بیشتر داشته باشی، حرف بر گفتن داری و باعث خوشبختی جامعه هستی. بله. پیش گفتن که یک جوان سالم است، یک ناسالم است. سالم باید دو جوان باشه که همون چیزی که لازم است، ضرورت است در اون بخشا او را انجام بده. یک ناسالم است که از مانیش معلوم میشه که به درد جامعه نیست. مهم است که چه رقمی یا چه قسمی ما میتونیم که یک جوان سالم را به جامعه تقدیم کنیم یا امور پرورش بدیم. خدمتتان عرض کنم که دوران زندگی ما انسان ها بس 4 دسته تقسیم میشه. دوران کودکی است، دوران نوجوانی است، دوران جوانی است، دوران پیری یا گذشتگی است. درست است؟ و خدمتتان عرض کنم در این قسمت که پدر مادر بسیار زیاد مسئول است، والدین گرامی که در دوران کودکی و نوجوانی و فرزندان خود یک تربیت سالم را بیاموزه که یک فرزند خوب را تقدیم جامعه کنه که باعث خوشبختی جامعه باشه. و اینکه خدمتتان عرض کنم فرزند در گردن پدر مادر خود 3 چیز حق داره. در قسمت تعلیم و تربیتش، در قسمت تحصیلش و در قسمت خانه‌اش آباد کنه، یعنی در خانه بخت روان کرد، برش ازدواج کرد. و استادان دانشگاه و معلمین عزیز که میتونه یک شاگردان خوب و یک محصلین خوب را تقدیم جامعه کنه که باعث خوشبختی جامعه باشه، جوانان به سوی خوشبختی سوق بده. بله. و یک خدمتتان عرض کنم من از پدرها و مادرای سرزمین خواهشمند هستم همیشه توجه خاص داشته باشید و جوانان و فرزندای خود و این که ببینید که جوانتون چی کار میکنه، چی برنامه داره، برای از اینا باید برنامه تعیین کنید. بله. و در قسمت علم و دانششان بسیار باید توجه خاص داشته باشید. اگر فرزند شما علم خوب بیاموزه و اگر دانش خوب داشته باشه باعث خوشبختی جامعه است. یعنی اینکه من اول صحبتات گفتم که ما همیشه انتخاب به دست خود ما و شما در زندگی. هر چی که می‌خوایم انتخاب‌های ماست ما رو به اون سمت سوق بده. درست است؟ بله. یکی دوست داره دکتر شوه، یکی دوست داره انجینیر شوه، یکی دوست داره پیلوت شوه. بله. درست است؟ دیدگاه ها و اندیشه ها فرق میکنه، مختلف است. اگر پدر مادر اگر در قسمت علم و دانش فرزندای خود توجه کرد بفهم که یک فرزند خوب تقدیم جامعه میکنه که هم برای اقتصادی مملکت هم باعث سربلندی کشور ماست. شما نگاه کنید 3 روز پیش بود نی تیم ملی کرکت افغانستان یک جوان بسیار تشکیل داده، بسیار نیروی جوان است که در مسابقات جام جهانی کرکت بسیار دستاورد کلان، بسیار پیروزی در مقابل کشور استرالیا. من تبریک میگم خدمت همه وطنان عزیز ما. ببین که امروز کرکت بازای افغانستان چه دستاورد آورده. پدر مادرای از اونا بسیار نقش مهمی داشته، استادای از اونا چه فرزندای را تقدیم جامعه کرده که بیرق افغانستان به قله افتخارات بلند کرده. باعث افتخار است. پدر مادر بسیار نقش داره و معلمین بسیار نقش داره. بله. در بخش ورزش یادآوری کردی از تیم ملی کرکت قسمی که مقابل استرالیا پیروز شده. امروز هم خوشبختانه مسابقه داره که امروز تیم بنگلادش به میدان رفته، اما دعا میکنیم که این بازی را ببره که در جام جهانی
که بازی میکنه مسابقه خیلی مهم است برش که به نیمه نهایی برن. ما یک مژده را بر بیننده های خود بتم لیدونکو د بنگلادیش دوه لوبغاړي سوځېدلي دي او درویش منډې دي. نو تاسې هم دعاګانې کوئ چې لوبډله مو بریالی اوسي او دغه بریا خپله کړي. او فکر کوم چې دریم لوبغاړی هم وسوځېدو او دغه بازیکن سومشان هم اوت شد از تیم مقابل و ما دعا میکنیم که بازیکن دیگهش هم اوت کنیم که بالاخره این بازی را ببریم. بسیار خیلی مهم است. به ورزش شما علاقه دارین؟ بله، خدمتتان عرض کنم ما خودم فوتبال زیاد بازی کردیم و آب بازی، جت اسکی سواری زیاد کردم. ورزش باعث خوشبختی و سلامتی ما و شماست. ورزش بسیار یک نقش مهم را در زندگی ما و شما بازی میکنه و ما و شما را به سوی سلامتی سوق میده. یک جوان باید بسیار ورزشکار قوی باشه و ای که خدمتتان عرض کنم همین فوتبال کس نی من خود مورد رشته مورد علاقه ما که هست در ورزش کس فوتبال است. فوتبال بسیار پرطرفدارم است. خب من احترام دارم به همه رشته ورزشی. هر کسی انتخاب در دست خودش. هیچ وقت نمیخوایم دیدگاه خود نیست سر یک تهم ما فوتبال دوست دارم تو چرا کرکت. نه، ورزش بسیار خوب. مهمی است که در هر بخش ما دستاورده داشته باشیم. این مهم است. ما چه کارنامه‌ای داریم بله و چه افتخارات را ما در ویترین زندگی خود نه ما و شما کسب میکنیم. یوسف محترم، قسمی که شما یادآوری کردی موضوع در بخش همه جوانا که از همه جوان است که دستاورده داره. یک موضوع که پیش اشاره کرده که جوانا ناامید هستند. بله. چی باعث میشه که جوانا ناامید میباشن؟ در جایی که اونا میتونه که دستاوردهای بلند داشته باشن، اما دستاوردهای خیلی خوب داشته باشن، اما مقابل او جرأت نمیکنه، دل نمیکنه که در او بخش برن یا همون چیزی که بکار او را انجام بده نمیکنه. چرا ناامید میباشن؟ خب خدمتتان عرض کنم که ما باید واقعیت ها رو باید بگوییم. درست است؟ خدمتتان عرض کنم ما اگر در تاریخ گذشته افغانستان تا حالا نگاه کنیم یک موقع شرایط بحران بود، جنگ‌های داخلی بود. درست است؟ ولی بعض جوانای ما و شما ناامید شدن. باعث شد. ولی من میگم نه. بالاترین قدرت که از خداوند است. ناامید نباشید. زندگی به امید خورده همیشه. خیلی کشورهای دیگر هم بود مثل بوسنی زگوین، مثلا ژاپن. خیلی کشورهایی بود همی کشتخونا داشتن. ناامید نشدن خلاصه. خب ما و شما باید با امید زندگی کنیم. همه چیز بستگی به خود ما و شما داره. بهانه نیست که ما و شما شعار ما نمیسته. میگم هر جایی رویم آسمان آبی است، کره زمین خاکی است، مرگ آمده نیست. بله. با شرف و با عزت زندگی کنید، در وطن خود ماندگار شوید. بله. درست است؟ همیشه با امید زندگی کنید. توکل خود به پروردگار کنید. مرگ است هر جایی که برویم. ولی وطن است. نریم. بهانه نکنیم بکار. من کسا را میشناسم، دوستای مگه میخواین نامش میگیرم. اجازهتان هست برنامه‌تان با 10,000 افغانی هم بر خود کار ایجاد کرده. در این وطن زندگی میکنه. حالا صاحب خانه هم هست، صاحب موتر هم هست، خانواده خودم اکمال میکنه و اقتصاد مملکت هم میچرخونه. ډیره مننه یوسفي صاحب. هماغه خبره ده چې زحمت نه راحت نه موږ باید زحمت وباسو چې بالاخره یو ښه پوړیو ته ورسیږو. یوسفي صاحب ډیره مننه چې زموږ خپرونې ته راغلی. په ډیرې مهمې موضوع باندې مو خپل لارښوونې لرلې او خبرې مو درلودې. بسیار زیاد تشکر که برنامه ما آمدید. سپاسگزار هستم از شما. انشالله ما در آینده در خدمت شما هستیم. انشالله که برای شما بهترین ها را آرزو میکنم. برای تیم ملی کرکت افغانستان امروز انشالله یک پیروزی بسیار امیت و ارزشمند آرزو میکنم. انشالله که خداوند بزرگ است. روزگارتان خوش، ایام به کامتان. به خدای منان میسپارم. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. ډېره مننه چې خپرونې سره یاستئ. دې برخه کې د زده کوونکو برخه ده او هغه زده کوونکي چې بېلابېل څه له ځان سره لري. ځینې به یې مقالې لري، ځینې به یې نعتونه لري او ځینې به یې هم ترانې لري. نو دې برخه کې زده کوونکي لرو. د یو ښوونځي زموږ خپرونې ته راغلي دي او دا چې څوک راته څه وایي زه یې تاسو ته معرفي کوم. له دې اړخه خپرونه کې را سره عطا محمد ابراهیمي، بلال محمدي، حمیدالله حسین خیل، احمد ضیا هوتک او ثواب شیرزی دوی راغلي دي. ټولو ته ستړي مه شئ، هرکلی ورته وایم. خو دا چې له ښي اړخه به یې راپیل کړم عطا محمد ابراهیمي فکر کوم ځان سره مقالم راوړی ده، خو له ده نه به یې واورو. ابراهیمي صاحب په خیر راغلی، ستړی مو شئ.
مننه د هر څه نه دمخه تاسو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته د شمشاد نړیوال تلویزیون ټولو قدرمن لیدونکو ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تلپاتې دفعه په لفظ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وړاندې کوم. هیله من یم چې روغ او جوړ اوسئ، صحت جامې پر تن ولرئ. کور ودان مقاله دې راوړې؟ او ښه، نو دا چې څه په اړه ده موږ به یې تا نه واورو، موږ به درته غوږ شو. صحیح ده؟ زما مقاله د مطالعې په اړه ده. مطالعه څه شی ده او په څه ډول پر مخ یوړل شي؟ مطالعه د یو شي د مشاهده کولو او دقیق پیژندلو په معنا ده. هر انسان په خپل ژوند کې د خپل فطري او طبیعي وړتیا سره سره بیا هم مطالعې او کتنې ته ضرورت لري. دا په دې معنا نه ده چې یو کس د ډېر علم او پوهه ولري نو هغه د مطالعه نه کوي، نو باید هغه خپل مطالعه او خپل هغه د مطالعې بهیر لا توند وساتي. مطالعه انسان په خبرو راولي، سړي ته د ښو خبرو کولو او د خبرو ښه مهارت ور په برخه کوي. همدارنګه انسان ته د ژوند په هر ډګر کې د ښه او مؤثر فعالیت کولو طاقت او استعداد ور په برخه کوي. هر څوک باید د خپل ذهني پیاوړتیا لپاره د ورځې اقلا 1.5 ساعت او یا زیاته 5 ساعته مطالعه وکړي. د مطالعې د لنډ هغه دپاره چې مطالعه په کوم ډول باندې وشي، مطالعه یعنې باید په مسلسل ډول باندې وشي. اگر هغه که د کم وخت لپاره هم وي نو باید مطالعه په مسلسل ډول باندې وشي. بل د مطالعې د جاري کولو لپاره تر ټولو ښه او مؤثره طریقه دا ده چې یو کتاب یو ځل نه بلکې څو ځله هغه مطالعه کړی شي او هغه په خپل وار سره راواخیستل شي. موږ باید کوښښ وکړو چې ځان سره په وزګار وخت کې یو کتاب ولرو یا لیکنه یا مقاله، تر څو هغه هر وخت له ځان سره هغه کړو، یعنې هغه ولولو، یو څه پند او حکمت د هغې څخه یاد کړو. او زه فکر کوم دا مهمه نه وي چې موږ د مطالعې لپاره کوم خاص ځای او کوم خاص یعنې وخت ته ضرورت ولرو، بلکې هر وخت هر کله چې موږ فرصت پیدا کړو د فرصت نه په استفادې سره باید موږ مطالعه وکړو. هغه کوم څه چې له ځان سره لرو هغه باید مطالعه کړو. نو په خلاصه ډول باندې ویلی شو چې د مطالعه د فکرونو او ذهنونو جوړونکي او د انساني پرمختګ لومړنی بنیاد او هغه لاره چې ده هغه مطالعه ده. که چېرته څوک غواړي چې په مادي او معنوي لحاظ پرمختګ وکړي نو هغه باید زیاته مطالعه وکړي. هر کتاب بیا مطالعه کړي تر څو ډېر وپوهېږي. ډېر زیاته مننه. او څوم ټولګي کې؟ زه په 10م ټولګي کې. خپله مطالعه کوئ؟ او څومره؟ د ورځې تقریبا 2 ساعته یا 2.5 ساعته. او یو کتاب څو ځلې مطالعه کوئ؟ یو کتاب تقریبا داسې 2 ځلې یا 3 ځلې دا مطالعه کوم. صحیح. نو په دې هیله چې مطالعې دغه لړۍ ټول همداسې جریان ورته ورکړو او ټول یې وساتو. ډېره مننه چې تا د مطالعې په اړه ښه مقاله درلودله او لیدونکو سره دې شریکه کړله. لیدونکو راځو د بلال محمدي او حمیدالله حسین خیل فکر کومه دواړو په ګډه یو نعت چمتو کړی دی، همداسې ده که نه؟ بلال لومړی ته نعت وایې. مننه. اول تاسو ته بیا د شمشاد تلویزیون لیدونکو ته د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو عظیمه تحفه وړاندې کوم چې په لفظ د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. نعت دې راوړی؟ او زه زما همکار حمیدالله حسین خیل تاسو ته نعت وړم. تم په خیر راغلی. مننه. سلامونه تاسو ته، د ستاسو تخنیکي همکارانو ته، د شمشاد تلویزیون ټولو لیدونکو ته هیله لرم چې روغ او جوړ به اوسئ. ډېره مننه. نعت مو د څه په اړه دی او وا به یې ورو؟ تاسې به یې نعت ووایئ، موږ به درته غوږ شو. صحیح ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نعت شریف. زنگو کے بجبریل ماہ تابان زنگو ٹالو کے بے نبی آخر زمان زنگو ٹالو کے بے نبی آخر زمان زنگو زنگو کے بجبریل ماہ تابان زنگو ٹالو کے بے نبی آخر زمان زنگو ٹالو کے بے نبی آخر زمان زنگو درب ملائکانو پمثل دمرغانو پمثل دمرغان درب ملائکانو پمثل دمرغانو پمثل دمرغان دے ٹولو وار پوار با قدردان زنگو ٹالو کے بے نبی آخر زمان زنگو ٹالو کے بے نبی آخر زمان زنگو گلشن ورتا حیرانو پہ حسن پہ خیمانو پہ حسن پہ خیمان گلشن ورتا حیرانو پہ حسن پہ خیمانو
په حسن په خیمان نبی عرش و کرسی لا مکان زنگو ٹالو کے بے نبی آخر زمان زنگو ٹالو کے بے نبی آخر زمان زنگو خائستو نازم لے بالاو پارخ کلے بالاو پارخ کلے خائستو نازم لے بالاو پارخ کلے بالاو پارخ کلے رنا دسپین بشر بائی جہان زنگو ٹالو کے بے نبی آخر زمان زنگو ٹالو کے بے نبی آخر زمان زنگو چورورو غٹی دلو بلوغ ترسی دلو بلوغ ترسی دلو چورورو غٹی دلو بلوغ ترسی دلو بلوغ ترسی دلو کلام دسپین خلی بے ہر انسان زنگو ٹالو کے بے نبی آخر زمان زنگو ٹالو کے بے نبی آخر زمان زنگو منصف چلگی زوالا ہر ستا کا وخیالا ہر ستا کا وخیال منصف چلگی زوالا ہر ستا کا وخیالا ہر ستا کا وخیال ہمیش پہ تصور دیدا بیان زنگو ٹالو کے بے نبی آخر زمان زنگو ٹالو کے بے نبی آخر زمان زنگو زنگو کے بجبریل ماہی تابان زنگو ٹالو کے بے نبی آخر زمان زنگو ٹالو کے بے نبی آخر زمان زنگو ډیره ډیره مننه له تاسې دواړو کور مو ودان چې ډیره ښکلی نعت مو راته واوروه او احمدضیاء هوتک تا خو ترانه راوړې ده خو له تا وړاندې به مقاله واورو بیا به راشو ستا ترانې ته صحیح ده خوښه دې ده خاصواب شیرزاد شیرزي تا مقاله راوړې څه په اړه ده هو سلام اول تاسو ته بیا د شمشاد تلویزیون ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ته زه ثواب شیرزی د عبدالخلیل زوی د فیصل خصوصي عالي لیسې مرکزي څانګې د اومي الف ټولګي زده کوونکی ډېر ښه مقاله دې اورو څه په اړه ده د سټډي مطالعې په اړه بلې خپله د مطالعې په اړه ده مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم Studying is a key skill used not only in education but also in day-to-day life. It builds knowledge and understanding of a subject area which helps prepares you for your future, whether that's advancing in your education is embarking. Study skills is great for your personal growth and your future endurance. There are only few reasons why is it important to study. Let's delve into more. When you are in school, studying is a big deal as it is essential when try to achieve the targets you want. This is especially true if you are constructing moving out for education. ډیره مننه لیدونکو نو زه به لنډو کې ووایم چې دې ویل مطالعه د تعلیم د علم لپاره ډیره مهمه ده. ولې مطالعه مهمه ده؟ که غواړو چې اهدافو ته ورسیږو، که غواړو هغه څه چې لرو هغه ته ورسیږو، نو مطالعه باید وکړو. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، ډېره مننه چې خپرونې سره یاستئ. د ښوونځي د زده کوونکو مقالې مو هم واورېدې او تر څنګ یې په ګډه مو یو نعت ترې هم واورېده، خو ترانه لا پاتې ده. دا چې خپرونه کې ترانه هم لرو، احمدضیاء هوتک ترانه لري. نو دا چې ترانه د څه په اړه ده او کومه ترانه موږ ته وړاندې کوي، ورځو احمدضیاء هوتک ته. احمدضیاء کومه ترانه دې راوړې؟
قربان دې در انځور وجود قربان دې لسلګو للو شاء الله للو شاء الله للو شاء الله للو شاء الله زخمنا دې روغېږي نه د مالګو په اوبو للو شاء الله للو شاء الله للو شاء الله للو شاء الله زخمنا دې درمن شپ کرم د لوی حبیب حبیب دې شاه طبیب حبیب دې شاه طبیب زما په وزنور څه دې بیل و زما غریب حبیب دې شاه طبیب حبیب دې شاه طبیب تر عرش دې فریاد وخیژه فروی د فرښتو للو شاء الله للو شاء الله للو شاء الله للو شاء الله قربان دې در انځور وجود قربان دې لسلګو للو شاء الله للو شاء الله للو شاء الله للو شاء الله فریاد رب بدن کړه په وړه وړه خندا شهیر دې ژړا شهیر دې ژړا زما معصوم خدای دې خپلې لاړې کړه دوا شهیر دې ژړا شهیر دې ژړا قربان دې شم قربان دې د لاسو وړو وړو لالو شاء الله لالو شاء الله لالو شاء الله لالو شاء الله سپرلی دې سترګې واکړه غوړې دلې دې ګلان د کلي ماشومان د کلي ماشومان روان شبک سواغستان زولی هم سیفیان مکتب تدی روان مکتب تدی روان جارو باکڑ مالار درتا دسترگو پو بنو لالو شاء الله لالو شاء الله لالو شاء الله لالو شاء الله دا خپل عمر مکړم نیاز بدر ستا د سر خیرات په ملا مې نکړې مات په ملا مې نکړې مات بس ډېر یم ځورېدلی نور مې مزور وازیات په ملا مې نکړې مات په ملا مې نکړې مات ورکډ مې نکړې ګوره بیا د هجر په تیارو لالو شاء الله لالو شاء الله لالو شاء الله لالو شاء الله قربان دې در انځور وجود قربان دې لسلګو لالو شاء الله لالو شاء الله لالو شاء الله لالو شاء الله ماشاءالله ډېره مننه په غږونو مو برکت وساو همداسې انشاءالله چې راتلونکو خپرونو کې بیا به درنه ترانې اورو بیا به درنه نعتونه اورو مقالې به هم اورو ډېره مننه چې خپرونې ته راغلې او چا مقالې وړاندې کړې چا هم ترانې او چا هم نعتونه کور ودان چې راغلې خپرونې ته تاسو څخه هم یوه نړۍ مننه ډېره مننه درنو لیدونکو د زده کوونکو دا برخه د معرف د بڼ ګلانو پای ته رسو او اوس ورځو د کرکټ نړیوال جام پر لور ویسټ انډیز ته ویسټ انډیز څخه عیسی یوسفزی آماده دی چې هغه سره د افغانستان او بنګلادیش په سیالۍ باندې وغږیږو نو ورځو زموږ همکاران وایي چې هغه راسره همدا شیبه د سکایپ پر کرښه له ویسټ انډیز خپرونې ته وصل دی او د سره به نورې خبرې ولرو یوسفزی صاحب ستړي مه شئ په خیر راغلی تلویزیون ټولو مینوالو ته کور مو ودان چې وخت مو راکړه زه همدا اوس مهال په لوبغالي کې موجود یم او
باران بیا ودرېد، باران شروع کېږي او بیرته ودرېږي. لوبغاړي او بلې زموږ لوبغاړي راوتي دي او داسې یو 2-3 دقیقې نور هم وخت شته دی چې لوبه شروع شي. بله یوسفزی صاحب اوس وخت کې خو د بنګلادیش 3 وکټې سوځېدلي دي، لوبغاړي سوځېدلي دي او 13 شاوخوا منډې لري. نو هلته هغه احصایه که شوې که تاسو ته معلومات وي د لوبې په اړه څه ویل کېږي که باران همداسې دوامداره وي د چا په ګټه د سیالي؟ افغانستان لپاره به ګټه دا وي چې یا باران په مکمله توګه ودرېږي او یا دا دی چې باران بیخي ونه درېږي تر پایه پورې. نو که چېرې تر پایه پورې ونه درېږي افغانستان ته یو پوینټ رسېږي، بنګلادیش ته هم یو پوینټ رسېږي، افغانستان ته بیا هم فایده ده. خو که چېرې ودرېږي شروع کېږي بیا ودرېږي شروع کېږي نو بیا مشکل دا دی چې هدف به راټیټېږي او رونه به کمېږي، هغه بیا بنګلادیش ته فایده کوي. بله او یوسفزی صاحب هلته تاسې نږدې نه لوبغاړو سره مې یاستئ، د لوبغاړو مورال نننۍ سیالۍ کې دغه چې باران و وقفه وه تاسې کیدای شي ورسره لیدلي وي، دوی څومره لیواله دي، څومره په تمه دي چې بالاخره دغه سیالۍ کې بریا خپله کړي؟ بلې زه به تاسو ته اوس ځینې د کرکټ مینوال هم وښایم چې هغوی ناست دي. هغوی په لومړي پړاو کې ډېر زیات خفه وو ځکه زموږ توپوهونکو ښه توپوهنه ونه کړه، خصوصا زموږ اوپنرانو ګوربز په ډېرو بالونو باندې ډېرې مطلب په کار و چې ډېرې منډې کړې وې. بیا وروسته د نقي او د کریم جنت نه هم خلک لږ خواشیني وو. زه به تاسو ته لږ د میدان د بیرون صحنو معلومات درکړم چې باران بیا ودرېده او دا زموږ لوبغاړي چې هغوی راوتي دي او بله یوسفزی صاحب که څه هم تاسې ستاسې خوا کې یو څه شور زیات د طبعا نندارچیان دي، مینوال دي د دواړو لوبډلو. د افغانستان مینوال هم شته دي په سیالۍ کې؟ بخښنه غواړم ډېر زیات شور و بیرون، زما اواز درځي؟ بلې ما افغان مینوال هم سیالۍ ته راغلي دي که یوازې هلته نور سیالانو چې مینوال دي د لوبډلو افغان مینوال هم لیدل کېږي لوبغالي کې؟ بالکل لیدل کېږي خو په ډېره زیات تعداد باندې نه دي راغلي ځکه چې د ویسټ انډیز چې کومې 14 ټاپووزمې دي دا میچونه پکې ترسره کېږي. امریکا کې ځینې ترسره شو، امریکا کې بیا هم افغانان ډېر دي خو دلته په دې ټاپووزمه کې ډېر کم دي. زه خپله د امریکا نه راغلی یم چې ستاسې نمایندګي دلته نور ملګري چې موږ سره راغلي ټول د امریکا د مختلفو ولایتونو څخه راغلي دي. ډېر زیات تعداد نه دی خو ډېر د جوش او د جذبې نه ډک راغلي دي او نن ډېر زیات په دې مینه او جذبه راغلي چې نن میچ به انشاءالله ګټو. موږ تر اوسه پورې ناهیلي نه یو. دا د بنګلادیش دواړه لوبغاړي بیا راووته، میچ شروع کېږي او زموږ که چېرته بالران انشاءالله یو 2-3 وکټې نورې زر واخلي موږ بېرته په دې لوبه کې بېرته راګرځو انشاءالله. بله یوسفزی صاحب ډېره مننه. نو که اوس فرصت وي هغه لوبغاړي چې په بینچ باندې دي یا هلته لوبډلې سره دي که امکان وي تاسې ورسره نږدې یاستئ چې هغوی سره خبرې وکړو که نه وروستیو کې انشاءالله چې لوبه مو وګټله بیا به تاسو ته منتظر وي چې لوبغاړي هم راسره وغږوئ؟ په سترګو باندې زما شاید اواز هلته صحیح در نشي خو زه وروځم ډېر زیات شور دی تاسو ته ښکاري دغه ملګري دلته ولاړ دي. بیرغونه یې ځان سره راوړي دي او دلته لیدل کېږي. ملګرو سلامونه، د شمشاد تلویزیون نه نیغ په نیغه تاسو ټول ښاغلی شجاع صاحب ناست دی د ایس ای کرکټ نماینده دی، دغه نور ملګري دي، سلامونه احترامات. محترم افغانستان رابطه بالنسبه دوا بالا کنیم ما بخیر برنده شد رخ صدای مشیسته دفتره و شیفاده نمیتونیم صدای مشیسته امیدوار است که تیم ما بخیر و بخیر برن سلام برای ملت مظلوم در افغانستان است دیگه از بارگاه ذکر میکنم دعا میکنیم که بخیر و بخیر بخیر و خروج بخیر برای تشکر. بسیار تشکر، زنده باشین. دا یو د مینوالو څخه و ځینې مینوال لاندې ښکته شوي دي تاسو ته به ښکاري په هغه لاندې ځایونو ته ورښکته شوي دي ځکه باران شروع کېږي او بیا ودرېږي. نو اوس تاسو ته ښکاري چې د بنګلادیش لوبغاړي دواړه په کریس باندې ولاړ دي. دغه راشد خان دی، خوا کې مو راشد خان ولاړ دی او دغه محمد نبي دی او فضل حق فاروقي بالینګ کوي
بله یوسفزی صاحب بله یوسفزی صاحب دغه هوا حالت که هم را سره شریک کړی اوس هم وریځ شته دی د باران بیا اټکل شته بله وریځې شته دی او دلته باد ډېر زیات لګېږي او رن او مس دا ډېر زیات لګېږي زه فکر کوم زموږ توپرهونکي د باد د وجې نه هم خراب شي زموږ یو بل مینوال هم راغی تاسو سره به یو دوه خبرې وکړو جاوید کوټوال صاحب چې د واشنګټن ډي سي نه راغلی دی بله یوسفزی صاحب بله 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 یوسفزی صاحب که زما غږ تاسې لرئ بله یوسفزی صاحب فکر کوم هلته بله یوسفزی صاحب بله یوسفزی صاحب ډېره مننه چون هلته شمال هم زیات دی غږ یو څه هغه راځي خو انشاءالله بیا هم په تمه یو تاسې همالته انتظار اوسئ بله لوبې نتیجه بله یوسفزی صاحب انشاءالله بېرته تاسو ته راګرځو په تماس کې اوس ډېره مننه اوس لپاره کور ودان بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ د روغتیا برخې ته راورسېدو په دې برخه کې پیل کې مو درته ویلي وو یادونه مو کړې وه چې نن د غاښونو په مراقبت هغوی په ساتنه باندې او هغه څه چې د غاښونو لپاره خطرناک دي څنګه هغې نه ځان وساتو څنګه حفاظت وکړو څه ډول دغه چاره ترسره کړلو نو په همدې باندې خبرې لرو او له ښه وخته چې ډاکټر صاحب جمیل هوشمند را سره خپرونه کړې او پر همدې موضوعاتو دا چې د غاښونو ساتنه څه ډول کولی شو څه ډول مراقبت وکړو او څنګه کولی شو چې خپل غاښونه هغه مقاومت چې لري دا بالاخره ضعیفه نه کړو ډاکټر صاحب ستړي مه شئ سهار مو بخیر صفای صاحب سلامونه تاسو ته او د شمشاد نړیوال تلویزیون ټولې لیدونکو ته الله دې وکړي چې ښه سهار یې پیل کړی ډېره مننه ډاکټر صاحب غاښونه خو ډېره مهمه موضوع ده او که چیرې انسان د غاښونو له نعمت بې برخې شي نو طبعا چې له ډېر څه نورو نعمتونو بې برخې کیږي د غاښونو حفاظت څه ډول باید وشي ډېره مننه صفای صاحب حفظ الصحه یا د غاښونو ساتل یعنی د غاښونو مراقبت کول د غاښو په طب کې یو اساسي رکن لري یعنی غاښ که جوړیږي که ډکیږي که هر مراحل د حفظ الصحه چې دی یو بیل بخش دی بله حفظ الصحه هغه مراقبت ته ویل کېږي چې موږ حد اقل وسو کولی چې هغه تخریبات یا هغه میکروبونه چې په خوله کې سبب د تخریب کېږي هغه برطرف کړو که چیرې دا په مسواک په باندې کېږي که دا په موتواش باندې کېږي که دا په برس باندې کېږي موږ باید دا اجرا کړو صفای صاحب محترم دغه خوله چې کله اسیدي حالت ته لاړ سي هغه د سکلو شیان چې د الکول په ترکیب کې لري یا ګلوکوز پکې شته دي هغه سبب د
تخریب د مینا د غاښونو کېږي. ظرف د 20 دقیقو په خوله کې کالونیز جوړوي، خوله حسید و جنیک حالت ته راولي. کله چې خوله حسید و جنیک حالت ته راځي په خوله کې تغییرات راځي، یعنی پی ایچ د خولې چې دی پورته ځي. کله چې پی ایچ د خولې پورته لاړ سي صفای صاحب، که موږ دغه پی ایچ یعنی دغه اسید په خوله کې دوامداره ساتو، سبب د پلک د غاښونو کېږي، توریږي. نه اژړه لایه د غاښونو په سر باندې، یعنی که چیرې ته برس ورباندې ووایې پاک سو چې دی هېڅ مشکل نه کوي. دغه پلک چې دی د میکروب دی. دغه میکروبونه چې دي مرور د زمان کې د زموږ هغه مینا چې سختترینه یعنی کلکترینه عضو د بدن د زموږ دی تخریبوي او سبب د کریس د غاښونو کېږي. هدف دا دی چې موږ په حفظ الصحه کې کم شیان وکړو، که خورم که سکوم، مراقبت د بال د ډوډۍ نه یعنی بال د خوراکو نه موږ باید څنګه د غاښونو نه وکړو. دلته اوس یو نفر برس وایي، برس اشتباه وایي. یو نفر ماوتواش استفاده کوي، د هغه ماوتواشونه چې بازاري دي یا تجارتي ماوتواشونه دي یا هغه کریمونه چې په بازار کې په شکل د تجارتي دي، معلوم نه دي چې دا یا ستندرد دي که نه دي. دغه سبب د تخریب د نور هم د تخریب د غاښونو زموږ کېږي چې هغه یو ځوان چې د 18 کلو اوسېږي په خوله کې یو غاښ نه لري. دغه حفظ الصحه چې که چیرې موږ غواړو چې حفظ الصحه ورته وکړو، نو مهمه دا ده صفای صاحب چې موږ اول طریقه د حفظ الصحه پوه سو، بعد دغې موږ حفظ الصحې ته مخه وکړو. بله، ډېره مننه. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ بند یې کړئ، ټلیفونونه بندولی شئ. ډاکټر صاحب تاسې بېلابېلو اړخونو ته اشاره وکړله چې د غاښونو حفظ الصحه یا هغه مراقبت باید څه ډول وشي. کوم څه دي چې د غاښونو مقاومت له خطر سره مخامخ کوي یا هغه مقاومت چې غاښ لري هغه بالاخره له منځه ځي ورو ورو او غاښ ورسره یا رژېدو ته ځي او یا بالاخره غاښ مجبوره شي سړی وباسي ځکه درد کوي او هغه درد تحمل هم بیا سخت وي. صفای صاحب چې ډېر تخریب کوي غذایي مواد، په خوله کې غذایي مواد چې دی د تخریباتو لپاره ډېرې زمینې برابروي، ځکه دغه خپله د غاښونو اناتومي داسې شکل باندې ده چې دا یو ګیرش د مواد غذایي لري. موږ څو شیان دي چې موږ د غاښونو خرابوالی کېږي. اول هغه الکولونه چې هم کاربوهایدریت ولري یعنی قندي مواد ولري، خواږی هم الکول ورسره اوسېږي. دا اولین شی دی چې د غاښونو باندې زموږ تاثیر کوي. دوهم پاپر یا پفک یا هغه بازاري شیان. صفای صاحب آیسکریم په غاښونو ته سخت ضربه رسوي. قهوه، هغه چای چې ډېر ټینګ اوسېږي په خوله کې تغییرات راولي. هغه دواګانې چې مقوي دي صفای صاحب، مثلا بی کمپلکس دي، ویټامینونه دي، هغه هم سبب د تخریب د غاښونو زموږ. صفای صاحب مواد مخدر دا هم زموږ د په خوله کې زمینه برابروي تر څو چې میکروب رشد وکړي. بله، تاسو یادونه وکړه چې ډېر خواږه یا هغه څه چې قندي مواد دي دا ضرر رسوي. اوس کېدای شي یو څوک وایي چې دا خو سخته ده چې یا قهوه نه څکو یا ټینګ چای نه څکو یا د بورې نه استفاده نه کوو. ښځه دې نه استفاده کېږي، خو څه داسې دي چې بیرته هغه استعمال کړو او هم د دې مخه ونیول شي او هم له دې څخه پرهیز نه شو د خوږو شیانو څخه. صفای صاحب طبابت هېڅ نه وایي چې ته یې څه مه خوره. خوړل معافیت جوړوي، خوړل دي چې غږیږو. موږ په طبابت کې هېڅ نوع پرهیز یا هېڅ نوع موږ مریض ته نه وایي چې ته به دا نه خورې که چیرې سالمه اوسېږي. خوړل ته خوړلو دي، خوړلو شاته حفظ الصحه مهمه ده. صفای صاحب باور وکړه چې د زموږ ډېري خلک د اوس نخ د غاښونو نه پېژني. نخ چې ته یعنې 80% د سطح پرکزیمل هغه میکروبونه پاکوي، موږ نخ نه استفاده نه کوو. یو مریض نه پوښتنه کوي چې ستا خوله څونه وخت کېږي پیرمنټینه ده، هغه دا ته وایي چې ما 3 میاشتې کېږي. که چیرې هغه چاکلیټ هم خوري
هغه کاربوهایدریت خوري، هغه الکول خوري، هغه مواد مخدر استفاده کوي، په خوله کې تغییرات نه راځي، خامخا راځي. موږ توصیه د مریضانو لپاره دغه ده، وخورئ هر څه وخورئ خو برس ووهئ. د هغه پروټکټو یا د غرغرې دواګانې چې د هغې نه استفاده وکړئ، نخ نه استفاده وکړئ، ښه کریمي دندان نه استفاده وکړئ، هر څه خورئ، مشکل پکې نشته. خو حفظ الصحه په دغو 4 موارد چې دي په دې باندې ساتل کېږي. که چېرې یو مریض ونه کړي، صفحې صاحب ډېرې کتابونه وایي چې حفظ الصحه کې که چېرې یو مریض یو نفر ورځ کې 3 دفعه برس وایي، د هغې غاښونه بیخي سالمه دي. صحیح ده. او که چېرې 1-2 دفعه ریم وایي، هغه تخریبات چې په ظرف د 3 میاشتې کې په وجود ته راځي دا یې کموي. که چېرې ورځ کې 1 ریم وایي بیا هم صحیح دی، مشکل نه لري. خو 1 دفعه دې وایي خو برس دې ووایي. بله ډاکټر صاحب، یو بله موضوع، کله چې دغسې ستونزو سره مخامخ شو، غاښونه بالاخره له منځه ولاړ شي یا مجبور شي چې وویستل شي، ډکېدو چاره هم نوره ستونزمنه شي، یا کله ناکله خلک د غاښونو تراش کوي، دا څومره تاواني دی او دا کور کول دا مناسبه لاره ده؟ صفحې صاحب توابت کې پروسې شته دي. اوس موږ مجبور یو بعضې کارونه به کوو. کله چې غاښ کې کریز پیدا کېږي، هغه میکروبونه چې توروالی په غاښ په سر باندې پیدا کېږي، دا د یو مدت بعد دا سبب د هغه کویټۍ غټېږي، هغه سوری غټېږي یا ساحه غټېږي. کله چې سوری داسې غټ سي، مریض ته چې دی اولین اعراض علایم یې دغه دی چې مریض وایي چې زه که شیریني مخورم درد کوي، که سر دې اوبه مشکمه درد کوي، په ګرمو کې. دا اولین اعراض یې دی چې غاښ تا د سیګنال درکوي چې ما وضعیت په دې حالت کې دی. باید هغه نفر چې دی مخکې لاړ سي، تداوي کړي. که چېرې نه کوي، پولپ نیکروز په وجود ته راځي، یعنې پولپ نیکروز کوي، پولپ مړ کېږي. کله چې مړ سي غاښ یو څه وخت صفحې صاحب نور درد نه کوي، بیا درد نه کوي. که چېرې دا مریض ډاکټر ته ورځي، تداوي کوي، خو دا بهتره لاره ده. موږ پرکاري کولی سو، سیلانټراپي کولی سو. توروالي کې ضرور نه ده چې موږ هر غاښ RCT ته بوځو. RCT مهمه نه ده. غاښ که چېرې ژوندی اوسېږي، لږ تخریب اوسېږي، موږ وایټل حالت کې دا چې دی دا تداوي کولی سو صفحې صاحب. نو که چېرې د سترکشن حالت ته ځي، هغه آخري حد دی، نور بیا لاره بله نه لري. خبره د تراش نه دی ویلې. صفحې صاحب دغه بریج یا اپارټمنټ اخیستل د غاښونو لپاره، یعنې یو غاښ نسته 2 غاښ اپارټمنټ ورسره اخیستل کېږي، دا یو معمول خبره ده. خو مهمه دا ده چې دغه اندازه د فرض یا چې برمکهي یې هغه مهمه ده. چېرې د 15 درجو نه پورته باید لاړ نه سي. خله دغه انفیس چې دی دا باید اوبه ورسره اوسېږي تر څو چې پولپایټس په وجود ته رانسي. غیر د هغې نه نواقص خو خامخا لري صفحې صاحب، ځکه موږ مینا تخریبوو. کله چې مینا تخریبوو نو غاښ خو ضعیفه کېږي، بیا هم موږ مجبور یاستو چې د پوښ لپاره دا کار کوو. ډېره مننه ډاکټر صاحب، دا مهمه موضوع ده. راتلونکو خپرونو کې بیا په دې باندې هم خبرې ولرو چې په لرو پرتو سیمو کې، کلیوالو سیمو کې خلک نه انستیزي نه هغه وسایلي امبورونو باندې غاښونه وباسي که نه. دا څومره خطرناکه موضوع ده. ځینې نور ډېرې مهمې خبرې دي. اوس لپاره ډېره مننه چې خپرونې ته راغلی. کور ودان. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. ډېره مننه چې تر دې مهاله د خپرونې لیدونکي یاستئ. نن خپرونه کې په دې برخه کې په دې باندې بحث لرو چې هغوی چې تازه 12مو ټولګیو څخه فارغ شي او د کانکور ازموینې په طرف ورځي، خو له هغه وړاندې ځان ته د لوړو زده کړو د انتخاب لپاره کوم مسلک وټاکي، کوم مسلک غوره کړي او دغه ټاکنه باید پر کوم اساس وکړي. آیا خپلې خوښې ته پرېښودل شي؟ په ډېره مواردو کې متاسفانه چې په زموږ په ټولنه کې که څه هم اوس یو څه ذهنیت سازي شوې ده، دې برخې ته کار شوی دی چې کمې برخې سره د چا علاقه وي، ذوق وي، همغه انتخاب کړي تر څو راتلونکي کې ښه لاسته راوړنه پکې ولري او د خپلې خوښې مسلک کې بیا همغه ډول خدمت هم وړاندې کړي. ولې ډېرې مواردو کې کورنۍ د دې غوښتنه کوي چې زما زوی باید ډاکټر شي، زما ورور باید انجینر شي، زما ورور باید یو اقتصاددان شي یا بله برخه. ولې
که چیرې مو ذوق او علاقه نه وي باوري اوسېږئ ډېری مواردو کې موږ شاهدان یو یو څوک یوه رشته انتخابوي کار بیا په بل مسلک کې کوي. نو پر همدې موضوع باندې خبرې لرو چې نوو زده کړیالانو ته د زده کړو د رشتې انتخاب د کومو معیارونو له مخې وشي، پر کوم اساس باندې وشي او څومره دا مهمه مسله ده ځکه د ژوند د راتلونکي خبره ده. محمد اسماعیل حمید را سره خپرونه کې دی او پر همدې موضوع ورسره خبرې لرو. حمید صاحب ډېر ستړي مه شئ. مننه، خیر اوسئ، خوشحاله دی. سلامونه او احترامات تاسې ته او ستاسې تلویزیون لارې ټول ملت ته، نو او هغه کانکور هغه زده کوونکو ته چې په راتلونکي کې اوس امتحان په مخکې لري هغوی ته ښه چانس. بله. او په ضمن کې یادونه باید وکړم چې افغانستان نن لوبه لري د کرکټ، نو ملت ټول داسې یو هیجان کې ده، نو هغو ته هم دعاګانې کوو چې خدای پاک دا بریا زموږ کړي. امین. او خامخا لوبه ګټل بایلل لري. بیا هم خدای ناخواسته که داسې څه وسي نو په ټول ملت مې دا غږ ده چې له احساساتو نه کار وانخلي. الحمدلله زموږ ټیم، زموږ لوبغاړي، زموږ اتلان ډېر ښه وځلېدل په دې راوروستیو لوبو کې. دغه لاسته راوړنې د دې دپاره ډېر څه دي. بله، ډېره مننه. انشاءالله د بایللو خبرې به هم نه کوو چې خلک ورخطا کېږي، ځکه تا مخکې ویلې چې خلک هیجان کې دي. مهمه لوبه ده، نو تمې همدا دي، ورته انتظار یو چې بالاخره یوازې څو ویکټې دا هم ترلاسه شي او لوبه وګټو. حمید صاحب، د ژوند د راتلونکي برخلیک ټاکنه یا د هغوی د هغه مسلکونو انتخاب چې راتلونکي پورې تړلی دی، هم د دوی ژوند پورې، هم د کورنیو پورې، هم د ټولنې لپاره، هغوی چې نوي فارغېږي او بالاخره د لوړو زده کړو پر لور قدم ږدي، د ټاکنې په برخه کې نن خبرې لرو چې دا څومره ډېره مهمه مسله ده چې باید ټاکنه په غور او دقت سره وشي. صافی صاحب محترم، دا خو که ووایو چې په ژوند کې یو له حساس ترینو پړاوونو نه، یو له حساس ترینو انتخابونو نه همدغه انتخاب د مثلا افغانستان کې 12 کاله پورې یو متعلم مکتب وایي، عمومیت وایي، بیا له هغه نه وروسته خپل مسلک ټاکي. مسلک په داسې معنا سره چې مثلا زه غواړم چې په دې کې ټول ژوند تېر کړم او ټولنې ته هم څه وړاندې کړم، ځان ته هم ګټه ورسوم. نو دا ډېر یو حساسه فیصله ده د دې لپاره او ډېره په دقت سره باید وسي. دې باندې ډېر هغه خپله شخص او ټولنه او زموږ د تعلیمي نظام حتی دې باندې ډېر زیات کار وکړي او دې کې عامه پوهاوی وکړي او په دې کې اسانتیاوې رامنځته کړي. بله، زده کوونکي خو نوي تازه فارغ شي او په هغه حد کې وي چې ډېره ګیله هم ترې نشي کولی، ځکه 18 کلنۍ عمر ته ورسېږي، خو هغه د عقل پختګي لا یو څه کمی. ټاکنه کې کورنۍ مسؤلیت څومره مهم دی؟ صافی صاحب محترم، افغانستان کې خو عموما دلته اگر چې د سواد کچه ټیټه ده، نو په دغه وجه باندې او زموږ د وطن اقتصاد هم ښه نه ده ډېر، نو کورنۍ اکثره کوشش کوي په وړو په خپلو زامنو اولادونو باندې فشار راوړي چې داسې رشتې انتخاب کړي چې هغه یا زیات عاید ولري یا زیات د کار بازار ولري، نو په هغوی باندې فشار راوړي. او دغه عمر چې دغه مثلا یو شاګرد له 12 نه فارغېږي، دا ډېر حساس وي، ډېر څه ورته وایي هوایي غوندې. نو دی دغه د فیصلې کولو، فیصلې هم د احساساتو تابع وي. نو اکثره وخت داسې وي که زه درته ووایم چې یو چېرته ولاړ سي د یو مسلک کرکټر نه متاثر سي، وایي چې والا دا فیلډ ښه ده، مثلا یا یو ډاکټر ښه ډاکټر وویني دا ښه ده، بیا یو بل ژورنالیست وویني دا ښه ده، بل یو انجینر وویني والا دا ښه ده. دې کې بس هغسې ګیج غوندې سي چې بس زه کوم انتخاب کم کوم انتخاب نه کړم، هغه تغییرات فکري ډېر زر زر پکې راځي. نو په دې کې بیا د پوهانو هغه څوک چې په دغه برخه کې کار کړی دی، دغه برخه کې څېړنې کړي دي، هغوی یو څه اصول ورته ټاکلي دي. مثلا څه باید وسي، کوم ټکي په نظر کې ونیول سي څو هغه انتخاب د موږ هغه حساس انتخاب، هغه مهم انتخاب د ژوند چې ده هغه غلط نه سي، اشتباه نه سي او خدای نخواسته یا استعداد ضایع نه سي او یا د وخت ضایعګي سبب نه سي. بله، تاسو ویل چې پوهانو ورته ځینې ټکي ټاکلي دي یا ځینې اړخونه یې ټاکلي دي، مثلا کوم اړخونو ته باید ډېره توجه وشي چې هم ټاکنه صحیح وشي، هم هغه برخه کې لاسته راوړنې بیا ښې وي؟
د پوهانو له نظره خو تر ټولو نه مهم شی او مهمه نکته چې ده هغه د یو ځوان شخصي علاقه ده چې هغه په کومه برخه کې علاقه لري او دوهم چې ده هغه د هغه استعداد او وړتیاوې دي دغه هم باید په نظر کې ونیسئ دغه شخصي علاقه او استعداد دا دواړه سره یو ځای چې دا تقریبا 50 هغه لري رول لري نو دغه ځوان بیا ډېر څه کولی شي ډېر مخې ته تللی شي په دغه خپله رشته کې خپل فیلډ کې یعنې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې شاید ولري او ټولنې او نړۍ ته لوی خدمت وکړي او غټه خبره یې دا ده چې دی دغه رشته چې وایي دا په شوق باندې وایي دا په ده باندې غمیږي نه او په شوق باندې ځي په ذوق باندې ځي ځکه دی هلته ځان راحته او پرسکونه احساسوي بلې حمید صاحب یو خو علاقه وي یو خپلې وړتیاوې وي او د مسلک ټاکنه ده ډېر کله داسې کیږي چې مثلا یو ډاکټر به یاد کړو ډاکټر صاحب چې په دنده کې دی یا خپل کلینیک لري د هغه بچیان اولادونه په دغه مسیر کې ورسره دي په دواخانه کې ورسره پاتې کیږي یا ځینې ځایونو ته چې ځي دی ورسره دی ورو ورو د مسلک سره اموخت پیدا کوي ان تر دې چې 12 ټولګي کې هغه دوايانې خو پیژني نو کیدای شي چې دغه کس د علاقې له مخې او هم دغه چې عادت پیدا کړی یا مخته شوی ده د سره بلدتیا پیدا کړې ده د طب ټاکنه بیرته وکړي او نتیجه ورکړي یو هغه څه دي چې یو څوک علاقه لري خو ولې هغه د وړتیاو ته په کتو سره نابلدتیا هغه څه دي چې کیدای شي دا ډېر بریالی نه اوسي داسې مواردو کې چیرې انتخاب کوو مشوره پکې څومره مهمه ده مشوره هغه د پوهانو له نظره یو مهم اړخ دلته پکې څو نکاتو کې چې دي یو مشوره ده له هغه خلکو سره چې په دغه برخه کې کار کوي یا مثلا له مشرانو سره چې هغوی باندې هغه تجربې تېرې کړي دي یا تجربې ورته سوي دي دغه مشوره هم ډېر زیات مهم اړخ ده پکې دې کې که زه ووایم چې ان د ښوونځي له وخته استادان باید په دې باندې سیمینارونه جوړ کړي د شاګردانو لپاره او هغوی ته عامه پوهاوی ورکړي او هغوی دغه کوم انتخاب چې ده د دې دپاره د ذهنیت سازي داسې ورته وکړي چې ګوري دا د تاسې د ژوند ډېر مهم انتخاب ده او ډېر مهم پړاو ده د دې دپاره آمادګي ونیسئ او د دې دپاره یو منطقي او معقوله پرېکړه وکړي بله د کورنۍ په اړه یادونه وکړله چې باید خپلو اولادونو لپاره ښه انتخاب وکړي د هغې علاقې ته مو ګوري ذوق ته مو ګوري او هم ټولنه کې چې پاتې کیږي باید تشویق شي ډاډ ورکول شي خو ډېری مواردو کې موږ ګورو چې دې برخه کې تشویقي بڼه نه وي یا ځینې یو څه کلمات چې مثلا په ټولنه کې زموږ ستاسې لرو پرتو سیمو کې دود دي که یو څوک طب انتخابوي هغه ورته وایي پلار نیکه دی کله طب ویلی دی ډاکټر شوی چې ته دا انتخاب یې که نه دغه ډول حالت یا د مورال ښکته کول ګزارېدل دا څومره منفي اغېزې لري دي دا که درته ووایم چې دا بیخي ښایسته ډېری استعدادونه چې موږ له لاسه ورکړي دي د همدې له لاسه ورکړي دي چې یا د کورنۍ فشارونه وو چې مثلا ته به دا رشته انتخابوي دې کې به ځې او یا د ټولنې له نظره چې مثلا ټولنه کې یو څوک یو څه وایي بل څوک بل څه وایي نو هغه ځوان هغه زده کړیال چې ده د هغه خپل اهداف او هغه ورنه نامشخصه سي هغو کې هغه ورک سي نو هغه استعداد هر څه له بینه ولاړ سي دا ډېر منفي تاثیر لري بله زموږ یو استاد و هغې به ویلی چې کله د پوهنتون دورې ته به داخل شوې چې دغه 4 کلنه دوره ستاسې د ژوند د جوړېدو هم ده او د ژوند د بربادېدو هم ده بلې همداسې او دغه 4 کلونه ضایع کیږي که چیرې موږ ښه ټاکنه مو کړه انتخاب مو کړو او یم د چا په خوښه وکړه او 4 کلنه دوره کې روان شو او بالاخره تر دې حده ورسېږو چې دغه رشته مو زړه نازړه ولوستله سبا له ده په درده مو نه خوړل شوه هغه څه چې باید دی په دې برخه کې ولري لاسته راوړنې هغه مو نه شول مسؤلیت چا ته ور وګرځېد مسؤلیت خو دلته څو کسانو ته ورګرځي اول خو خپله هغه شخص هغه باید دا ټاکنه ډېر په دقت کړې وای بل د ده کورنۍ ده مثلا کورنۍ کې یو ځوان رالویږي نو حتما مور او پلار ورونه مشران دا ورباندې پوهېږي مثلا زموږ دا زوی د اولاد دا کومه برخه کې وړتیا لري کومه برخه کې علاقه لري کومه برخه کې دی کار کولی سي او مهمه دا ده چې مثلا د فطرت له لحاظه انسانان بېلابېل هغه لري خویونه لري عادتونه لري مثلا یو سړی ده
په ډېره اجتماع کې دی تنګېږي خلق یې په تنګېږي له ډېرو خلکو سره نسي پاتې کېدلی نو دغه سړی که یو داسې فیلډ انتخاب کړي یا په فشار باندې یا د احساساتو له مخې یا د ټولنې د خبرو له وجې نه نو دی به کامیاب نه واوسي یا یو داسې شخص داسې هغه مثلا په سفر کولو کې مشکل لري خو دی داسې فیلډ انتخاب کړي چې په هغه کې سفرونه حتمي و ضرور دي نو دغه کس بیا هم هغه خپل لاسته راوړنې او خپل هغه اهداف چې ده ټاکلي دي نو هغو ته رسېدل د دې ممکن دی او سخت دي حمید صاحب ډېره مننه کور ودان چې راغلی او په دې موضوع مو لیدونکو سره ډېرې ګټورې خبرې شریکې کړې کور ودان لیدونکو له تاسې هم مننه د خپرونې په دې برخه کې یو بله دمه لرو خو له دمې وروسته بیا راګرځو د خبر برخې ته او د سیمې هېواد له نړۍ او د نړۍ له حال مو هم خبرو راسره اوسئ لیدونکو بیا هم ستړي مشئ د خبرونو برخې ته او د خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو دې برخه کې د سیمې هېواد او نړۍ له حال مو خبرو ترڅنګ د کرکټ نړیوال جام د سیالیو له حال مو هم خبرو دغه حال هم در سره شریکو خو زموږ همکار عابد مومند سټوډیو ته راغلی دی دا چې کوم خبرونه یې له ځان سره راوړي دي له ده نه به یې واورو مومند صاحب ستړی مشي ډېره زیاته مننه صافی صاحب تاسې ته او قدرمندو لیدونکو او درنو همکارانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کومه نیکمرغه سهار مو په خیر صافی صاحب نن به د افغانستان د سیاسي اقتصادي موضوعاتو ترڅنګ زیات بحث په کرکټ نړیوال جام او د افغان کرکټ ملي لوبډلې په اوسنۍ روانې سیالۍ باندې ولرو مهم جزئیات به له قدرمنو لیدونکو سره شریک کړو او دغه راز له تا نه به د کرکټ د روسي جزئیاتو په تړاو هغه هم تفصیلي هم واورو داسې به وکړو چې سر کې به خالي دومره معلومات ورکړو چې اووه لوبغاړي د بنګلادیش سوځېدلي دي دعا کوئ چې 3 ویکټې پاتې دي رنز هم تر 80 رسېدلی ده نو که چیرې دغه وخت کې باران راشي هم زموږ په ګټه دی او که باران را نشي ویکټې لاړې شي خو هلته ورونه یو څه ډېر پاتې دي ویکټې خو یې تللي په هر صورت په دې به خبرې لرو اوس به له تا نه واورو بس خدای دې هغه چاره وکړي چې زموږ په ګټه وي د افغانستان د بري په هیله صفحې صاحب نن به د سیاسي موضوعاتو په لړ کې اسلامي امارات د ایران څخه غوښتي چې دوی په رسمیت باندې وپېژني دغه راز د دوحې په درېیمه ناسته کې د افغانستان ګډون د سیاسي اقتصادي او ټولنیز پلوه شنونکو مهم ګڼلی دی او دغه راز کورنیو چارو وزارت ویلي چې نشه یي توکي یو نړیوال ګواښ دی او د دې د مخنیوي لپاره یو ګډې مبارزې باندې ټینګار کړی دی ورته مهال کورنیو چارو وزارت د زیرکو موبایلونو د ثبت یوه لړۍ هم پیل کړې ده او په وروستۍ کې تورغونډۍ بندر له لارې د ریل پټلۍ په واسطه باندې انتقالاتو بهیر دی چې دغه کچه د پام وړ لوړه شوې ده عموما صاحب ته خبر یم کې باران راغی باران راغی ستا د واکه بله شوې ده خو دعا به دا کوو چې زموږ پکې خیر وي په هر صورت جزئیاتو باندې به وروسته خبرې وکړو د لوبې په اړه باندې لومړی به هم دا مهم خبرونه واورو بلې صافی صاحب لومړی خبر دا چې اسلامي امارات غوښتنه کړې ده چې ایران د سرپرست حکومت په رسمیت وپېژني د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد د ایراني رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې ایران د دوه اړخیزو همکاریو پراختیا او ټینګښت لپاره د رسمیت پېژندنې ته لومړیتوب ډېر ورکړي له دې سره بهرنیو چارو وزارت سرپرست له هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا په حال کې ګڼلي دي او ویلي دي چې دا مهال افغانستان سیاسي استازولۍ په نورو هیوادونو کې فعال دي او د افغانستان اړیکې د نړۍ سره د پخوا په پرتله باندې د مخکې تګ په حال کې دي بله مهم موضوع د شنونکو په باور باندې د دوحې په درېیمه ناسته کې د افغانستان د استازو ګډون د سیاسي اقتصادي او ټولنیز څرنګوالي له پلوه مهم دي دوی وایي د دوحې په ناسته کې د سرپرست حکومت ونډه به وتوانېږي چې د افغانستان حکومت ښه استازولي وکولی شي او هغه ستونزې چې د نړیوالې ټولنې سره د دې سټیج له لارې مطرح کېدلی شي په اسانه به وکولی شي دغه ستونزې مطرح کړي دوی شنونکي په دې باور دي چې په دغه ناسته کې د افغانستان حکومت نه ګډون به ملموسې پایلې ونه لري او هغه ستونزې چې د نړۍ او کابل ترمنځ د خنډ په توګه دي هغه به پر خپل ځای پاتې شي نو د دوحې درېیمه ناسته بیا هم یادونه کوو چې د روانې میاشتې په 13مه نیټه جوړیږي او تمه دا ده چې په دغه ناسته کې به د اسلامي امارات استازي هم ګډون ولري بلخوا کورنیو چارو وزارت ویلي چې نشه یي توکي او نړیوال ګواښ دی او پر وړاندې په ګډې مبارزې ټینګار کړی دی کورنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان د مخدره توکو پر وړاندې بریالۍ مبارزه کړې ده خو لا هم په دغې برخه کې ګډې مبارزې ته اړتیا ده عبدالمتین قانع په خبره اوس نشه یي توکي له امله سیمه او نړۍ افغانستان څخه ګواښ نشته خو غوښتنه کوي چې دوامداره مبارزې په برخه کې نړیوال دی د بزګرانو ته د بدیل معیشت په ورکړه کې له سرپرست حکومت سره مرسته وکړي
او بل مهم خبر د اقتصادي برخه کې هغه د هرات تورغونډۍ بندر له لارې د ریل پټلۍ په برخه کې د صادراتو او وارداتو کچه لوړه شوې ده. د تورغونډۍ بندر مسؤلین وایي چې په ورځني ډول 50 واګونه بېلابېل ډوله سوداګریز توکي هیواد ته واردېږي، البته د تورغونډۍ بندر له لارې. بلخوا سوداګر هم د ریل ګاډۍ په وسیله د سوداګریزو توکو لیږد رالېږد غوښتي او زیاتوي چې په دې برخه کې د لا ګڼې اسانتیاوې هم رامنځته شي. بل لور ته په کندهار کې د ګرمۍ له ډېرېدو سره په ماشومانو کې د اسهال ناروغۍ کچه لوړه شوې ده. د میرویس نیکه حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې په تېر یوه میاشت کې په نس ناستې اخته ماشومانو شمېر 290 ته جګ شوی لوړ شوی ده چې دوی درملنه کړې ده. د دوی په خبره روغتیا ساتنې ته نه پاملرنه، د څښاک اوبو سم نه استعمال او محدود لاسرسی په ماشومانو کې د اسهال د ناروغۍ د رامنځته کېدو لاملونه دي. بلخوا بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي د بهرنیانو پلانونو ته په تمه خلک له ناکامۍ سره مخ دي. د دې وزارت د دریم سیاسي بحث رئیس پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې هغه خلک چې د بهرنیانو له پلانونو د خلکو د ملاتړ پرته د عمل تمه لري له ناکامۍ سره مخ دي. ذاکر جلالي دغه ډله جګړه ماره بللې او ویلي دي چې اوس په سیاسي بازار کې هیڅ ډول پیرودونکي نه لري. صفحه صاحب ذاکر جلالي د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي بحث رئیس دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په وینا کې تېره د حکومت ضد مخالفینو په یو غونډه کې پر بین الافغاني خبرو او دغه راز پوځي ملاتړ ټینګار کړی و. او رافیل الودیس په سیاسي برخه کې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان ښځو زړورتیا ستایلې ده. رافیل الودیس ویلي دي چې دوی افغانستان ته راتګ پر مهال ډېرو زړورو مېرمنو سره لیدلې ده او هغوی داسې یو پلان لري چې د افغانستان په راتلونکي کې ونډه اخیستلی شي. د افغانستان لپاره د امریکا شاه ظفیر ویلي دي چې موږ په ګډه کولی شو د ښځینه مشرانو راتلونکي نسلونو ته د ملاتړ له لارې یو ګډ الهام ورکړو. د جون 24 په نړۍ کې د سیاسي برخه کې د ښځو د ونډې نړیوالې ورځې په مناسبت لمانځل کېږي چې په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال لمانځل کېږي چې لا هم ګڼې نجونې له ښوونځیو محرومې دي، البته له شپږم ټولګي پورته. او بیرته به راشو نړیوال جام لوبو ته. تازه جزئیات به له تاسې واورو چې څه وشو. 15 منډې 50 بالونه پاتې دي. بلې نو دغه بالونه یو څه خطرناک دي، ډېر پاتې دي، ویکټ یې وتللي دي. نو وبه ګورو چې په خیر سره باران که بیرته درېدلی لوبه پیلېږي، خو موږ لپاره 3 ویکټې مهمې دي چې دا واخلو او پرته له هر څه د هغه خیالاتو هغه چې کوو وړاندوینې چې کوو که داسې شي یا د بل بري ته خوښي نو انشاءالله کوالیفای به کوو په خیر سره. نو زموږ د خپرونې وخت هم پای ته رسېدلی دی، خو لیدونکو تاسې هم دعاګانې کوئ چې لوبډله مو بریالی شي. مومن صاحب ډېره مننه. له تاسې هم ډېره مننه، کور مو سلامت سي. لیدونکو له تاسې هم مننه. د روڼ سهار 2 ساعته خپرونه مو همدلته پای ته رسېږي. تر سبا چې بیا ستاسې درنو چوپال ته راځو، تر هغې ښه وختونه، ښه ورځ ولرئ. خپله ملي لوبډله په دعاګانو کې یاده ساتئ. له لیدلو مو مننه.